السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې چې په طواف کې ټلیفون کې کول سړی طواف کې ټلیفون ورته راسي. محترم ارشاد الساری صفحه 102 فصل په مکروهاتی هغه وایي مکروه دي الکلام الفضول د فالتو خبرې په طواف کې مکروه دي. هغه خبرو ته چې حاجت و ضرورت وي بیا مباح دي. نو محترم ټلیفونان بندوي. دا خلک ما لیدلي وو چې په طواف کې به مو پر فکر وه بس تیار مجلس به شروع ټلیفونانو سره ډېر احتیاط وکړئ. دا ټول هغه شان دي چې انسان مشغوله کوي، انسان د الله له عبادت څخه باسي. نو داسې که د ضرورت ټلیفون و عاجل ټلیفون و قدر ضرورت خبره که وسي نو څه مشکل به ونه لري. او دا چې هغه پوښتنه کوي څنګه جوړ دی په پلانکي ځای کې داسې ټلیفونان مه کوئ محترمینو. یو وار خو هغه قیامتي وخت دی، ژوند ټول قیامتي دی، بیا په حرمینو شریفینو کې بیخي قیامتي وخت دی، هغه تاسې په ټلیفونانو باندې تېر کړئ. او عجبه زموږ تاسې د شغل شان ډېر سوله. بایزید بستامي رحمة الله علیه مبارک وخت خوب لیدی، په خوب کې حورې ولیدلې. نو بیا د جنت حورې دي، هغه ورته وویل چې موږ بشارت وي الله په دنیا کې در باندې ولیدلو، موږ انتظار وي چې څه وخت ته جنت ته راسې. نو بیا وایي دی چې راکښېنستی ډېر هغه په تشویش کې و، ځکه هغه د جنت حورې وې، د جنت نعمتونه وه چې د ولیدل. نو وایي درېیم ورځ بعد یې بیا په خوب ولیدلې. بایزید بستامي رحمة الله علیه مبارک وایي ما په خوب کې سترګې ځینې پټې کړې. وایي دی راته وویل چې ولې سترګې راڅه پټې کړلې، موږ خو ستا یو. وایي ما په جواب کې ورته وویل ان کن شواغل، تاسې شواغل یاست، ما د الله له ذکره مشغولوئ، بیا به هلته په آخرت کې خبرې سره کوو. نو سلف صالحینو حورو ته هم نه کتل، دا هم د الله له فکره او له شغله باسي. زموږ د بس قسم قسم فتنې راته راووتلې، ټلیفونان خلک عکسونه په اخي، په طواف کې عکسونه اخي، یو لاس یې پر بیت الله شریف ایښي، دا بل لاس کې کمره ځان ته نیولي. داسې خو ملا ډېر خلک ولیدل چې یو ښځې ته بیا ټلیفون ورکړل، دله ما تصویر واخیست. سبحان الله سبحان الله. په حرمین شریفینو کې په ګناه کبیره باندې مبتلا یي، علما مو لیدلي دي، عوام مو لیدلي دي. الله دې مو وساتي. ځینې ډېر احتیاط کوو محترمینو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.